الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ریاست الوزراء محترم اداري مرستیال ښاغلو وزیر صاحبانو او معینانو، محترمو تجارانو، د درمل جوړولو تولیدي فابریکو محترمو مسؤلینو او ټولو د رسنیو استازو او حاضرو ټولو مجاهدینو او رئیسانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ په هېواد کې د درملو د معیاري تولیدي له امله د دریو تولیدي فابریکو د ستایدونډه په مراسمو کې ګډون کوم. له هر څه وړاندې د سونو فارما، ملي شفا او ټي جي ال درمل جوړولو فابریکو له مسؤلینو څخه مننه کوم چې د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم درمل تولیدوي او په ملي کچه د صحت په مهمو سکتور کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي. قدرمنو حاضرینو، صحت نه یوازې د عصري علومو له اړخه اهمیت لري، بلکې د اسلام مبارک دین هم صحت د الله تعالی ستر نعمت او د هغه ساتنه او پالنه د هر مسلمان دیني مسؤلیت ګڼي. په دې توګه اسلام نه یوازې روحاني روغتیا بلکې د انسانانو جسماني روغتیا ته هم ډېر اهمیت ورکوي چې په دې برخه کې د درملو تولیدي فابریکې هم اساسي مسؤلیت لري. دا ټولو ته معلومه ده چې درمل مستقیما د انسانانو د صحت سره اړیکه لري. با کیفیته درمل له صحي اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیته درمل د انسانانو صحت ته ضرر رسوي او د روغتیا پر ځای نورې صحي ستونزې هم رامنځته کوي. د بې کیفیته درملو تولید د انسانانو د ژوند په اړه بې پروایي ښیي او له شرعي اړخه هم ناروا عمل ګڼل کیږي. په همدې اساس په دې برخه کې په پوره اخلاص، ژمنتیا او امانتدارۍ سره د مسؤلیت ترسره کولو د ټولو د ښیلو اړخونو ګډ او اساسي مسؤلیت دی. که په هېواد کې د درملو ټولې تولیدي فابریکې د ملي او نړیوال معیارونو سره سم درمل تولید کړي، دا به نه یوازې د درملو د معیاري او باکیفیته تولید په برخه کې لویه لاسته راوړنه وي، بلکې د هېواد دننه به د درملو تقاضا ته هم مناسب ځواب ووایي. پر وارداتي درملو به تکیه راکمه او په تدریجي توګه به د درملو تولیدي فابریکې د هېواد دا مهمه اړتیا پوره کړي. د هغې ورځې په انتظار یو او انشاءالله امید مو شته چې د داخلي تقاضا له پوره کولو وروسته به د درملو تولیدي فابریکې خپل تولیدات نورو هېوادونو ته هم صادر کړي. دا چې نن ورځ د درملو د تولید فابریکو له جملې یوازې دریو فابریکو ته د باکیفیته او معیاري تولید له امله د نړیوالو اصولو سره سم د جي ام پي سرټیفیکیټونو ورکول کیږي، دا د یادو فابریکو د مسؤلینو لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼم او له خپل اړخه ورته مبارکي وایم. قدرمنو حاضرینو، تاسو ټولو ته دا تریخ حقیقت معلوم دی چې موږ د درملو په برخه کې د نورو هېوادونو پر وارداتو تکیه کوو. دا وارداتي درمل نه یوازې هېوادوالو ته په لوړ قیمت تمامیږي، بلکې له هېواد څخه د اسعارو د وتلو اساسي عامل هم ګڼل کیږي چې دا چاره د ملي اقتصاد په زیان ده.
دې مهمې اړتیا ته په پام د درملو د تولید له ټولو تولیدي فابریکو څخه غواړم چې د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم د درملو تولید کیفي او کمي اړخ ته پوره پاملرنه وکړي. خپل کاروبار ته یوازې د تجارت په سترګه ونه ګوري، بلکې دا چاره د خپلو هیوادوالو لاسنیوی او ملي مسؤلیت وبولي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اسلامي امارت له خصوصي سکتور څخه بشپړ ملاتړ هیوادوالو ته د کاري فرصتونو ایجاد او په مختلفو برخو کې د ښو خدماتو وړاندې کول یې لومړیتوبونو څخه دي. پر همدې اساس د اعلیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په مشرۍ د روان هجري قمري کال د شوال المکرم میاشتې په 28مه او 29مه او 30مه نیټه د اقتصادي کمیسیون غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ د چارو ادارې لوی ریاست ته دنده وسپارل شوه چې په اماراتي وزارتونو او ادارو کې د اقتصادي چارو د اسانتیا لپاره طرزالعمل جوړ کړي. د دې پریکړې په عملي کېدو سره به انشاءالله په اماراتي ادارو کې د اقتصادي چارو اړوند موضوعاتو پروسې لا ساده، منظمې، چټکې او لنډې شي. په همدې موخه له کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو د تیر په څېر یو ځل بیا غوښتنه کوم چې د صحت سکتور او په نورو سکتورونو کې پانګونه وکړي او په دې برخه کې له ورکړل شوي امتیازونو او سهولتونو څخه ګټه واخلي. یو ځل بیا د درملو د تولیدي فابریکو له ټولو مسؤلینو څخه په ټینګار غواړم چې د صحت په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته ورسوي او د هیواد عیني اړتیاوې په پام کې ونیسي. له ټولو اداراتو څخه غوښتنه کوم چې د اعلیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم مطابق له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي، خپلو معیاري طبي مصنوعاتو ته اولویت ورکړي او په تدارکاتي پړاوونو کې دې چارې ته جدي پاملرنه وکړي، تر څو مو له یوه لوري خپل سکتورونه په پښو ودرېږي او له بلې خوا د داخلي تولیداتو ملاتړ د نورو پانګوالو د تشویق لامل هم وګرځي. په پای کې د عامې روغتیا وزارت له محترم وزیر صاحب او ټیم څخه یې هم مننه کوم چې خپل کارونه په پوره ژمنتیا او امانتدارۍ سره ترسره کوي. خو دا چې د تیرو لسیزو ناخوالو او اشغال له امله د نورو برخو ترڅنګ د صحت سکتور هم ډېر زیان لیدلی، نو اړتیا ده چې په دې سکتور کې لا زیات کار ترسره شي او له صحي مسؤلینو څخه غوښتنه لرم چې د بې کیفیته درملو له تولید او تورید څخه په کلکه مخنیوی وکړي. له توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.